آیا تاسو کله د داسې کور په اړه اورېدلی دي چې دروازه یې یوازې د نیت په زور خلاصېږي؟ دا یو عادي کور نه و، بلکې په دې کلي کې هېڅوک هم د دې جرأت نه کاوه چې دې کور ته نږدې شي. خلکو به دا هم ویل چې دلته وخت ولاړ دی او سیوري خبرې کوي. خو په دې کلي کې یو ډېر زړور ځوان اوسېدو چې نوم یې فرید و. هر څوک ویریږي، خو زما زړه وایي چې دا ویره یو حقیقت پرته وي. نن به زه دا دروازه خلاصومه، خو هر څه کېږي ودې شي. لکه څنګه چې فرید دننه قدم کېښودو، د بهر نه د مرغو اوازونه هم بند شولو. یو عجیبه غونډه کې چوپتیا وه. فرید د خپل زړه درزه اورېدله. دلته خو هېڅوک هم نشته، یوازې زړې خاورې دي او غرونو جالې کېکلي دي. دا حق او اواز د کومه راځي؟ دا دروازه د دیوال حصه هم نه وه، بلکې دا د بلې دنیا لار وه. لکه څنګه چې فرید لاس ور نږدې کړو نو دروازه کولاو شوله او یو عجیبه غونډه کې رنګینه رڼا ترې ټوله خوره شوله. دا خوب دی که رښتیا دي؟ دا اوس بل شانته کې دنیا ده. داسې څه وینمه. دا نه خوب دی او نه خیال دی فریده بچیا. دا ستا د نیت ننداره ده ننداره. دلته هر څه ستاسو د زړه په رنګ بدلېږي. تاسو څوک یې او زه دلته ولې یم؟ زه د دې دروازې ساتونکی یم. ته دلته د خپل جرأت له امله راغلی یې، خو بیرته تلل اسان نه دي فریده. دلته درې لارې دي او یوازې یوه یې تا ته بریا درکولی شي. لومړی دروازه د سرو زرو او د جواهراتو وه چې انسان ته یې د بادشاهۍ وعده ورکوله. دوهمه دروازه د شهرت وه، چېرته چې په زرګونو خلکو د فرید نوم اخیستو. او درېیمه دروازه یوه ساده او د کاڼو لار وه چې په هغه باندې لیکل شوي وو صبر او رښتیا. که زه سره زر واخلم پلار به مې خوشحاله شي، که شهرت واخلم کلیوال به مې عزت وکړي. خو زما پلار تل ویل رښتیا یوازې لاره ده چې انسان نه شرموي. زه د صبر او د رښتیا لاره خوښوم. تا تر ټولو قیمتي شی انتخاب کړو فریده. چا چې د خپل نیت قرباني ورنه کړه هغه هېڅکله حقیقي بریا ونه لیدله. اوس لاړ شه، ته د نورو خلکو په شان ته پخوانی فرید نه یې. فرید کلي ته راغی، خو د هغه په سترګو کې اوس یو بل نور هم و. هغه پوه شو چې په ژوند کې د ټولو نه لویه خزانه انسان ښه نیت دی او صبر دی. هغه دروازه لا هم شته دی، خو یوازې د هغو کسانو لپاره خلاصېږي چې زړونه یې پاک وي. خو دا ویډیو خوښه شوي نو مخکې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.